دوستانو یو بوډا سړی چې د 80 کال و، د هغه یو د 30 کالو ځوان زوی هم ولو. دا زوی یې اعلی تعلیم هم حاصل کړی و او ډېره ښه نوکري هم درلوده. یو ورځ دا سړی د خپل زوی سره په کور کې پر صوفه باندې ناست و چې په دا ټیم کې یو کارګر رالی پر کړکۍ باندې کښېنستی. دا بوډا سړي د خپل زوی څخه پوښتنه وکړه چې زویه دا چش کښېنستی؟ زوی یې جواب ورکړ چې اغاجي دا کارګه دی. لږ ټیم تیر سو، دا پلار بیا د زوی څخه پوښتنه وکړه چې زویه دا چش کښېنستی؟ دا زوی جواب ورکړ چې اغاجي ودستي مې نه درته وویلې چې دا کارګه دی. په دې کې لږ ټیم لا نه و تېر سوی. دا پلار بیا د زوی څخه پوښتنه وکړه چې زویه دا چش کښېنستی؟ د زوی پر مخ باندې لږ غوسه راله او پلار ته یې وویلې چې اغاجي دا کارګه دی، دا کارګه دی. په دې منځ کې بیا لږ ټیم تیر سو. دا پلار بیا د زوی څخه پوښتنه وکړه چې زویه په دا کړکۍ کې چش دی؟ زوی د پلار د پوښتنې څخه ډېر تنګ سو او ډېر سخته غوسه ورله او پلار ته یې وویلې چې اغاجي دا کارګه دی. څو واره مې درته وویلې ستا په خبره سر ولې نه خلاصېږي؟ ته په خبره ولې نه پوهېږې؟ یوه پوښتنه بار بار ولې زما څخه کوې؟ د ده غوسه چې دا پلار واورېده، دی خپلې کمرې ته ولاړی او د خپلې کمرې سې یو زړه ډایري راوړه. د ډایري ورقې یې واړولې او یو مضمون یې دا زوی ته ورښکاره کړي چې دا ما لیکلی دی، ته یې وګوره. زوی چې دا ډایري وکته، په هغه ډایري کې د ده پلار لیکلي وو چې نن زما زوی د 3 کالو سو او ما او دی نن په صوفه کې ناست وو. په دا ټیم کې یو کارګر رالی په دا کړکۍ کې کښېنستی. دا زما زوی زما څخه 30 واره پوښتنه وکړه چې بابا دا کړکۍ کې چش دی او ما 30 واره درته وویلې چې دا کارګه دی. او د هره واره سره به مې دا زوی پر تندي مچکاوی او په غوځي کې به مې نیوی او دته به م جواب ورکاوی چې زویه دا کارګه دی. یو وار هم زه د خپل زوی د پوښتنې څخه نه یم تنګ سوی، بلکې هره وار چې ده به پوښتنه کوله زما مینه به د ده سره نور هم زیاتېدله. دا زوی چې دا ډایري وکتله ډېر سخت شرمنده سو او سر یې لاندې وځړاوی. ګرانو کتونکو، موږ تاسو مور پلار زموږ تاسو دپاره ډېرې خوارۍ کښلې دي. موږ تاسو ته دا پکار ده چې د دوی سره په ډېر زیات نرمي باندې پیښ سو او د غوسې خو هېڅ جواز نه پیدا کېږي، بلکې د دوی هر خواهش موږ تاسو باید چورپوره کړو. ولې دوی زموږ په کوچنیوالي باندې هر خواهش راپوره کړی دی. دا زموږ تاسو ذمهواري ده چې اوس د دوی خیال وساتو، چې د ننه بعد په تاسو ټولو د خپل مور پلار ډېر زیات خیال ساتئ. که چیرې تاسو ته دا کیسه خوند درکړي نو د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او خپله رایه په کمنټ سیکشن کې ضرور موږ ته راوښایئ.